ګرانو هیوادوالو، اوس چې د سولې لپاره زمینه مساعده شوې، له دې فرصت څخه په استفادې موږ د خپل خلکو برحقه غوښتنه مطرح کړه چې طالبان اوربند ومني او مذاکرات پیل شي. خو دا چې د طالبانو ډلې د تاوتریخوالي په پام وړ کموالي موافقه وکړه، دا هم اوربند او پایدار سولې ته د رسیدو لپاره یو مهم ګام دی. د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي د کموالي په اونۍ کې چې نن د شپې د 12 بجو وروسته پیلیږي، باید محتاطانه عمل وکړو او زموږ ځواکونه به په جدي توګه د وضعیت څارنه کوي. له شک پرته د دې اونۍ د څار او ارزونې لپاره د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستورالعمل او لارښودنه صادره شوې او هغوی به په لوړه کچه خپل اظهارات ولري. خو په واقعیت کې دا د افغانستان خلک دي چې بالاخره به د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ په اړه خپله ارزونه او رضایت څرګند کړي. په وروستیو 15 ورځو او د میونخ امنیتي کنفرانس څخه تر راتلو وروسته ما د امنیتي او دفاعي ځواکونو، علمای کرامو، د مشرانو جرګې غړو، ولایتي شوراګانو او د سولې مشورتي لویې جرګې غړو په ګډون د ټولنې له ټولو اقشارو سره نه یوازې مشورې وکړې، بلکې د هغوی اندېښنې او پوښتنې مې هم واورېدې او له هغه څخه مو د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د دستورالعمل په جوړولو کې